هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. نن به موږ د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون دریم فصل را پیل کړو. دا فصل 3 لوستونه لري او موږ ته به دا راوښیي چې څنګه 2 او 3 رقمي عددونه له یو بل سره جمع کړو او که حاصل ولري څنګه یې حل کړو. دا مهارتونه به موږ په ریاضي کې نور هم تکړه کړي. راځئ چې دا درسونه یو په بل پسې په ترتیب سره معرفي کړو. 18 لوست د 2 رقمي عددونو سره د یو رقمي عددونو جمع کول چې حاصل ولري. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ یو رقمي عدد له 2 رقمي عدد سره جمع کوو، ځینې وختونه د جمع حاصل تر 9 لوړ او لویږي، لکه 10 25 99 او یا هم بل داسې عدد. په دې درس کې به موږ زده کړو چې څنګه دا حاصل یا اضافه د لسیزو ځای ته انتقال کړو. د مثال په توګه 15 او 28 15 او 28 چې جمع کړو جواب یې 22 کېږي. دلته 9 او 15 جمع کېږي چې 12 کېږي. 2 تر 1 خانې لاندې لیکو او یو د لسیز خانې پر سر حاصلوو. 19 لوست د 2 رقمي عددونو جمع کول د 2 رقمي عددونو سره چې حاصل ولري. په دې برخه کې به موږ زده کوو چې څنګه حاصل لرونکي 2 رقمي عددونه جمع کړو. دا درس به موږ ته دا را زده کړي چې څنګه په سمه توګه له 1 خانو څخه لسیز خانو ته حاصل انتقال کړو او که اړتیا وي له لسیزو څخه سلیزو ته انتقال وکړو. د مثال په توګه 18 او 14 د 18 او 14 عددونو د جمع حاصل 4 کېږي. جمع یې داسې کوو چې لومړی 1 خانې جمع کوو. په 1 خانو کې 8 او 6 لرو چې 14 کېږي. 4 د 1 پر ځای کې لیکو او یو لسیز خانې ته انتقالوو. 20 لوست د 3 رقمي عددونو جمع کول چې حاصل ولري. په دې درس کې به موږ زده کړو چې څنګه 3 رقمي عددونه جمع کړو. کله چې موږ 3 رقمي عددونه له یو بل سره جمع کوو، ځینې وختونه موږ ته اړتیا پیدا کېږي چې له 1 څخه لسیزو ته او له لسیزو څخه سلیزو ته حاصل انتقال کړو. دا درس به موږ ته دا مهارت را زده کړي چې د هر ډول عددونو جمع په سمه توګه ترسره کړو. د مثال په توګه 215 او 180 عددونه جمع کوو. لومړی 1 خانې جمع کوو. په 1 خانو کې 9 او 15 عددونه لرو چې د جمع حاصل یې 14 کېږي. اوس 4 د 1 په ځای کې او یو انتقالوو یا هم حاصلوو یې. لسیز خانو ته راځو. په لسیز خانو کې 9 او 8 لرو او ترڅنګ یو هم حاصل چې د ټولو د جمع حاصل 14 کېږي. اوس 14 د لسیزو په ځای کې لیکو او یو انتقالوو حاصلوو یې. د سلیزو مجموعې ته راځو. 2 او 1 لرو، یو هم حاصل وو چې د ټولو د جمع حاصل 4 کېږي. په پای کې ویلی سو چې د 215 او 180 عددونو د جمع حاصل له 444 سره مساوي دي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو، ستاسې څخه مې هیله ده چې دا ټول درسونه په پوره دقت سره وګورئ او مثالونه یې په کتابچو کې در سره حل او تمرین کړئ. که په کومه برخه کې مو ستونزه لرل او یا هم په درس باندې ونه پوهېدلاست، په کمنټ کې یې راته ولیکئ. د خدای په امان.